د شینوار ولسوالۍ قومي مشران او ولسي خلک د داسې یو پراخې او تلپاتې روغې جوړې په تکل راټول شوي دي چې هدف یې د هغه اوږد او خونړي تاوتریخوالي پای ته رسول دي چې له تېرو 15 لسیزو راهیسې د دوو کورنیو ترمنځ روان و. د کورنۍ د بدۍ په دې پیچلي کړکېچ چې دومره ښکېلې وي چې ژوند رڼې ورځې پرله پسې دښمنۍ انتقام او ځان ساتنې په تورتم بدلې کړې وي. په دې موده کې د دواړو کورنیو لپاره نه یوازې د وینې تویېدنې لړۍ دوامداره پاتې شوې وه، بلکې د دوی اقتصادي پرمختګ یې هم اغېزمن کړی و. د دغې روغې جوړې لپاره قومي مشران، سپین ږیري او د سیمې دیني علماوو په ګډه هڅه کوله چې د دواړو کورنیو ترمنځ بیا باور راژوندی کړي، تل لپاره دښمني پای ته ورسوي. دوی په دې باور دي چې د سیمې اوسیدونکو لپاره د روغې جوړې دا هڅه به نه یوازې د دوی کورنیو د ژوند څرنګوالی بدل کړي، بلکې په ټولنه کې به د سولې او یووالي لپاره نوی امید هم پیدا کړي. د شینوارو قومي مشران چې د خپلو نه ستړي کېدونکو هڅو په پیله کې یا د دوه کورنۍ د سولې په ټغر کېنولي، په ډاډ او خوشحالۍ سره وایي موږ ویاړو چې د 15 لسیزو اوږده خونړۍ بدي مو خلاصه کړه. دوی همداراز ټینګار وکړ چې دا ډول شخړې نه یوازې د کورنیو ژوندون زیانمنوي، بلکې ټولنه هم له پرمختګ او سوکالۍ څخه محروموي. هغه تقریبا 50 کلنه یا 45 کلنه بدي وه چې باغچه ګل په نامه کس پرې مړ او فیصله کې لیکل شوی، او دې ډېر وخت ځکه نه نیولی چې یاره یوه نیمه 2 میاشتې مخکې ما ته دوی وینا وکړه او چې رالم د الله په توکل باندې ستاسو په دعا باندې نو دغه روغه جوړه خدای وکړه، تاسو نن په خپلو سترګو ولیده. بدۍ کې خو خامخا ژوند سختګي ځکه چې یو بل نه هېرېده، څوک چې قرضدار وو هغوی به ډېر ځان ساتل. خو اوس وخت کې دغه ژوند هم داسې و چې سره لرې وو، څوک ګوډکو ډکاو دغه رحمان ګل دي کورونه دلته دي او نور کورونه ډېر بر دي، خو بدي و رنګ بدۍ به خامخا دې کې راوترسي او ځان یو بل سر خاورې بادۍ هغه بیه کړه او تا وګټله. قسم په الله چې کومه عزت د دنیا او د آخرت په صلح کې دی چې دا په بل شي کې او دا په بدل انتقام کې نشته. او دغه مشران چې دغه کوشش یې کړی دی د دې په دې جوړه کې الله تعالی به دوی ته غټ اجر او ثواب ورکړي. دا غوره خلک دي، قرآن عظیم شان په دې باندې ګواه ده چې دا غوره خلک دي چې قرآن ورته غوره وویله، بای چې موږ به تاسو هم دوی ته ښه خلک غوره خلک ویل، نو تاسې ښه خلک یاستئ. د دواړو کورنیو غړي زیاتوي چې د تېرو کلونو جګړې نه یوازې د دوی ژوند ویجاړ کړی، بلکې هغوی کورنی اقتصاد او راتلونکی هم اغېزمن کړی و. زړه ته ورکوي. بس دا خو الله تعالی په قرآن کې ذکر کړي دي چې په سوله کې ډېر خیرونه دي، ډېر برکتونه دي او الله تعالی په دې باندې سړی بخښي. خلکو دغه څه حساب سر نور بدۍ بس چې څومره بدۍ څومره هغوی خلک په دې کې راګیر دي چې الله تعالی ته غاړه خلاصه کړه او الله تعالی راضي کړه. انسانان به موږ څه وکړو چې الله تعالی راضي شي؟ انسانان خو نه مهم، الله تعالی مهم دی. الله تعالی چې راضي شي دا ډېره غټه خبره ده. نن نه 15 کاله مخکې دا کار چې کله وشو نو هغه وخت زه بلوغ ته نه وم رسېدلی، زموږ پلرونو نه وشو دا کار. خو دغه کار چې وشو نو موږ باندې دا رڼا ورځ داسې راغله لکه توره جاري شي یو شپه چې موږ چې بار سره لوړه کلا کې څملاستو که نه نو موږ ته به ماښام نه پس هغه ډېره ټیټه ښکاره کېده او یو تکلیف تکسې سره او دا زموږ ژوند تېرېږو، ځکه چې زموږ به هر کله چې به موږ سره دوړه نه وه موږ نه شو داسې باندې پردو خلکو را راوړه او موږ سره به پیسې ځکه چې مزدوري نه شي کړی به دی ولا خلک. نن چې کله لکه په بل پورې نه خبر روان شوی نن نیسو که نه نو زما سترګو نه ولاړ چې د خوشحالۍ نه اوښکې لاړې چې زه دومره خوشحاله شوم د خپل زما خو ګیره سپینه که نه د وروسته نسل مایي. د ننګرهار ولایت مسؤلین وایي چې اسلامي امارت په راتګ سره د دوی په هڅو لسګونه لوی یو وړې بدۍ په دوستۍ بدلې شوي دي. د راپورونو له مخې د دې بدیو د حلولو لپاره قومي مشران، علماو شورا او سیمې خلک په ګډه کار کوي. او نور کلونه خو چې موږ امارت اسلامي افغانستان ته کله راغلی دی نور خو ډېرې دي، خو دغه کال کې دا روان کال چې دی دې کې دا 50مه غټه فیصله ده په دې کال کې، دغه کال کې چې دا وشوه او 4 هغه فیصلې چې هغه د زخمیانو وي او زخمیان پکې شوي دا دې کال کې انشاءالله وشوې. بهتره معلومه ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره زیاتې دښمنۍ حل شوې او په ټکه ورته کېښود شو. په اچین ولسوالۍ کې دغه تقریبا 6 مسلې دي چې حل کېږي. همدغرنګه موږ ته چې څوک عریضه وکړي بیا د مخورو سپین ږیرو او علما کرامو په منځګړتوب باندې هغوی ته لیږو، هغو په هلو ځلو نو پای ته ټکه ورته ږدي او صلح دښمني په صلح باندې په دوستۍ بدلېږي. د ننګرهار ولایت د مسؤلینو د نوښت نه یوازې د سیمه ییز امنیت د ټینګښت لپاره اړین دی، بلکې د ټولنیز جوړښت د ښه والي او اقتصاد د پراختیا او د فعالیتونو لپاره هم یو ښه زمینه برابروي. په دې سیمه کې د بدیو یا شخصي شخړو حل لپاره قومي مشران، دیني علما او د ټولنو په وانفوذه کسان رول ډېر مهم دی. د بدیو پای ته رسول یوازې د دوی اړخونو ترمنځ د سولې راوستل نه، بلکې دا هڅې د ټولنې په عمومي امنیت او یووالي هم ډېر اغېزه کوي.
پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره